پولیسو چې دنو د ماشومانو د اغوا کېدو د پاره چې دنو یو ښکلی پیغام را لېږلی که چېرته یو ماشوم اغوا کېږي هغه څوک اغوا کوي نو ماشوم له چې دنو دا احتیاط پکار چې هغه احتیاطي تدابیر چې دنو پولیسو شیر کړی دي نو پکار چې تاسو دا ویډیو هم وګورئ خپل ماشومانو ته چې دنو دا خبرې ضرور وښایئ که نه هسې نه چې ستاسو ماشومان څوک اغوا کوي نو په دې 4-5 خبرې دي چې په دې باندې ضرور عمل وکړئ نو پولیس چې دنو ستاسو ماشومان به په اسانه باندې موندلی شي په اسانه به چې دنو دغه ځګي ته رسېدلی شي پولیس چې دنو احتیاطي تدابیر چې دنو هغه دا ښودلي دي وایي که چېرته اغواکار راشي او یو ماشوم چې دنو هغه اغوا کوي نو هغه ماشوم له پکار ده که نه چې هغه کله په کوم لار باندې وړي نو دې ماشوم له پکار ده چې که نه د په هغه لار باندې بار بار لاړې توکي دا چې کله لاړې توکي که نه نو پولیس چې دنو په هغه لار باندې ځي نو دغه لاړې به ویني او دغه DNA چې دنو ټیسټ به وکړي نو هغه په اسانه باندې چې دنو دغې ځګي ته ورسي دا د پولیسو پیغام جاری کړی دی او دویم نمبر باندې چې دنو دا خبره کړې ده وایي که چېرته اغواکار راشي یو ماشوم چې دنو هغه تښتی نو هغه ماشوم له پکاره چې هغه مذمت وکړي هغه چې دنو بار بار چغري ووایي هغه چې د خلکو نومونه واخلي چې دغه اغواکار چې دنو په خلک پرې خبر شي او دغه ماشوم چې دنو دغه نه آزاد شي په دریم نمبر باندې چې دنو دا خبره کړې ده که چېرته ماشوم چې دنو تښتی هغه ماشوم له پکار ده که نه چې دغه اغواکار چې دنو دغه په نوکانو باندې چې دنو دغه راوګرئ او دغه نه اینه راوځي او د دې په نوکانو کې ونښلي نو دوی چې دنو DNA ټیسټ وشي نو زر تر زره به چې دنو دغه اغواکار چې دنو دغه پیدا شي او زر تر زره به چې دنو دغه ماشوم ته ورسي بیا څلورم نمبر خبره دا کړې ده که نه وایي که چېرته یو ماشوم چې دنو هغه اغوا کوي دغه ماشوم سره چېرته موبایل وي نو دغه دې صرف په 15 باندې کال وکړي چې کله په 15 باندې کال وکړي دغه ماشوم به خبرې نه کوي اټومیټیکلی به چې دنو پولیس د دې خبرې اوري او بیا چې دنو په 5 باندې دې زور کړي نو پولیس به صرف د دې خبرې اوري او که نه د پولیس خبرې به چې دنو دوی ونه اوري او بالکل چې دنو پولیس به چې دنو زر تر زره هغه ماشوم ته راورسي او هغه ماشوم چې دنو د اغواکار نه به چې دنو هغه بچ کړي دا د پولیسو د طرفه پیغام جاری شوی دی چې څومره هم پښتانه ورونه یې خپل ماشومان په دې باندې ضرور پوهېږئ نن سبا وخت داسې راغلی چې ماشومان خلک کډنیپ کوي ماشومان چې دنو خلک اغوا کوي ماشومان پټوي او ماشومان نه ګردې وباسي د ماشومانو چې دنو سترګې وباسي هغه په ګران قیمت باندې چې دنو خرڅوي نو تاسو کوشش کوئ که نه پښتنو ورونو دا د پولیس د طرفې پیغام دی نو زموږ هم حق جوړېږي چې موږ تاسو ټول پښتانه خبر کړو چې تاسو په دې باندې خبر شئ خپل د ماشومانو خیال ساتئ خاص کر نن سبا چې دنو په دې کوڅو کې دا کم کسان ګرځي کم هر څه خرڅوي نو دوی چې دنو ډېر زیات احتیاط کوئ ستاسو ماشومان هم دغه پټولی شي بار بار موږ تاسو ته لګیا یو موږ چې دلته ویډیو جوړو موږ دې لپاره پیغام شریکو موږ تاسو ته موږ وایو چې تاسو د دې خبرو نه خبر شئ چې تاسو ته پته ولګي چې اغواکار چې دنو څنګه د یو ماشوم اغوا کوي بیا ورسره څه څه قصې کوي تاسو سوچ هم نشئ کولی نو چې څومره هم پښتانه ورونه یې زموږ چې کومه حق و هغه موږ ادا کړو نور مخکې شیر کول او ویډیو کتل دا ستاسو خپل کار دی